ګوره د ایکسرسایز خو هنډرډز اف بینیفټس دي، بې حسابه فایدې دي، بې شماره فایدې دي. په فزیکل هیلث باندې ځان له د ایکسرسایز خپلې فایدې دي چې د هغه سره موږ سټرانګ یو، مسکولر یو، مضبوط یو. په منټل هیلث باندې ځان له فایدې دي د ایکسرسایز په مختلف شکلونو کې ډېرې زیاتې فایدې دي. خو نن موږ خبره په دې باندې کوو چې کله موږ ایکسرسایز کوو نو د دې زموږ په دې ریسپایریټري سیستم باندې څه اثر شته که نه؟ نو څنګه چې زموږ په نور جسم او په نوره باډۍ باندې د ایکسرسایز ښکلی اثر دی، داسې هم د ایکسرسایز زموږ په ریسپایریټري سیستم باندې هم ښکلی اثر دی. ګوره زه یو څو فایدې تاسو ته در وښیم د ایکسرسایز چې زموږ د ریسپایریټري سیستم لپاره ښه دی. په هغه کې اولنۍ خبره دا ده چې ریسپایریشن ریټ. ایکسرسایز انکریز ریسپایریشن ریټ. کم ریسپایریشن چې موږ کوو دا د ایکسرسایز سره سیوا کیږي. لکه ګوره نارملي کله چې موږ ایکسرسایز نه کوو، په ریسټ کې یو، موږ چې ساه اخلو په ریسټ کې په یو منټ کې د 16 نه واله تر د 20 پورې ریسپایریشن کوو. 16 17 18 19 20 د دې په منځ کې موږ ساه اخلو، دومره په یو منټ کې. خو کله چې موږ ایکسرسایز شروع کوو نو چې ایکسرسایز شروع کوو زموږ د ریسپایریشن ریټ سیوا شي، بیا موږ ډیره ساه اخلو، زر زر ساه اخلو. لکه تا د دې ځای نه دا غځې پورې یو 200-300 میټر منډه وواله، 200-300 میټر منډه چې تا وواله نو تا ته بس هلته پته ولګي چې ستا ریسپایریشن ریټ څومره سیوا شو. مخکې تا نارمل حالت کې څومره ساه اخیستله او د دې منډې نه وروسته ته اوس څومره زر زر ساه اخلي. نو دا زموږ د ریسپایریشن ریټ سیوا کوي او دا زموږ د ریسپایریټري سیستم لپاره ښه ده چې څومره موږ ریسپایریشن ښه کوو هغومره به زموږ وجود ته اکسیجن ښه ځي، هغومره به زموږ په باډۍ کې سیلز ته د اکسیجن ټرانسپورټ ښه کېږي، هغومره به زموږ د فوډ او د نیوټرین ټرانسپورټ ښه کېږي، ریسپایریټري سیستم به ورسره ښه کېږي. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې د ایکسرسایز دا یو ښکلی اثر دی چې دا ریسپایریشن ریټ سیوا کوي. دا یوه پیدا شوله. دویم چې کله موږ ایکسرسایز کوو نو اټ انکریز لنګ کیپیسټي. زموږ لنګس چې کوم دي پیپړې پړپوسان، د دې د لنګس د کیپیسټي چې ده که نه دا ورسره سیوا کېږي. مطلب دا چې موږ بیا ډېره ساه اخیستلی شو چې د لنګس کیپیسټي سیوا شي. نو دا د ایکسرسایز په ریسپایریټري سیستم باندې یو بل اثر. د دې نه علاوه باډي ابزرب مور اکسیجن. ګوره تاسو ته ما وویل کله چې موږ ایکسرسایز وکړو موږ ساه ډېره اخلو او په ساه اخیستلو کې په ریسپایریشن کې موږ څه کوو؟ اکسیجن اخلو که نه؟ نو زموږ باډۍ ته د اکسیجن ضرورت دی. کله چې موږ ایکسرسایز وکړو نو زموږ ریسپایریشن ریټ سیوا شي، موږ بار بار ساه اخلو، ساه راماته شي. نو په دې ساه اخیستلو کې موږ ډېر اکسیجن واخلو نو زموږ باډي ډېر زیات اکسیجن ابزرب کړي. چې ډېر اکسیجن ابزرب کړي زموږ په باډۍ کې به د اکسیجن کمی نه راځي، موږ به ډېر اکسیجن ابزرب کوو. زموږ هر سیل ته به اکسیجن ورسیږي، زموږ برین ته، زموږ هر باډي پارټ ته، سیل اینډ ټیشو ته به اکسیجن ورسیږي. نو دا د ایکسرسایز پر ریسپایریټري سیستم باندې یو بله فایده راووتله. د دې نه علاوه ایکسکریشن اف ویسټ پروډکټس، فار ایگزامپل کاربن ډای اکساید. ګوره څنګه چې ریسپایریشن ریټ سیوا شو، ساه موږ بار بار اخلو، نو دغه شانته کې په ساه ویستلو کې خو موږ کاربن ډای اکساید وباسو که نه؟ او دا کاربن ډای اکساید زموږ په وجود کې یو ویسټ پروډکټ دی، فضول ماده چې ورته ویلی کېږي. د دې زموږ صحت ته ضرورت نشته، دا غیر ضروري ماده ده. نو د دې سره زموږ د بلډ اکسیجنیشن کېږي، د وینې صفایي کېږي، هغه ویسټ پروډکټس زموږ د صحت نه زموږ د وجود نه بهر کېږي. نو دا یو بله فایده شوله. د دې نه وروسته strengthen respiratory muscle. زمونږ چې کوم ریسپایریټري مسلز دي که نه، د دې سر نرواله تر د ډایفرامه پورې دا ټول دا ریسپایریټري مسل دي. دا مسل د ایکسرسایز سره مضبوطیږي، ولې چې د دې بار بار پریکټس کېږي، د دې بار بار ایکسرسایز کېږي، دا بار بار اکټیویټي کوي، دا په فنکشن کې. نو دا څه کېږي؟ دا مسل مضبوطیږي، دا سټرانګ شي، دا مضبوط شي. زمونږ ریسپایریټري مسل چې دي که نه دا د ایکسرسایز سره مضبوطیږي. نو د ایکسرسایز زمونږ په ریسپایریټري سیستم باندې څه دی؟ ډېر ښکلی اثر دی. دې نه علاوه تاسو ته ما چې باډي ابزرب مور اکسیجن، زمونږ وجود چې دی که نه باډي دا اکسیجن نور هم ابزرب کړي او دغه اکسیجن بیا د بلډ سره ملګری شي او بلډ سره روان شي. چې د بلډ سره روان شي هر باډي پارټ ته ورسیږي. په دغه بلډ کې بیا اکسیجن، په دغه بلډ کې بیا نیوټرینټس، کم خوراک غذایي چې کم بهترین څیزونه دي که نه، کم خوراک چې موږ کړی دی زموږ په وجود کې تاو راتاو شو ټول وجود ته ورسیږي. نو د دې ایکسرسایز زموږ په ریسپایریټري سیستم باندې ډېر ښکلی اثر دی.